بسم الله الرحمن الرحیم. د سیسکو ایسي فایروال د زده کړې شپږمې ویډیو ته ښه راغلاست. نن موږ تاسې په سیسکو ایسي فایروال کې په دې موضوع باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو سیم سکیورټي لیول چې د دوی ترمنځ کمیونیکیشن وکړو. موږ تاسې وویلې که بای ډیفالت اصول دا دي چې های سکیورټي لیول نه لو سکیورټي لیول ته ټرافیک اجازه ورکوي، خو د لو سکیورټي لیول نه های سکیورټي ته اجازه نه ورکوي. او بای ډیفالت یا له اول نه که چیرې دوه انټرفیس وي او سکیورټي لیول یو شی وي دا سره کوم دې ته اجازه ورکوي که نه، نو موږ ویل چې بای ډیفالت دې ته هم اجازه نه ورکوي. لکه دا زموږ فایروال ده، یو انټرفیس سره چې دی موږ سره چې شي کنیکټ دي، دا خوا نتورک کنیکټ دی، یو دی خوا. اوس دلته یو دوه انټرفیسو سره موږ یو بل نتورک کنیکټ وکړو. راخلم زه دلته یو راوټر باډ کم او راخلو څه شی یو راوټر باډ کو نوم به ورکو چې R3 راوټر 3 به شي. دا د موږ دا به سیف دا راوټر 3 شو. دلته مې کېښوده او په دې ځای کې یو راوټر بل هم اډ کړو نوټ او R4 او سوري دا یو راوټر راخلو ورته لیکو چې راوټر 4 څلورم راوټر شو. دا دې خاطر نه کوم کنه دا ځکه کولای شم مخکې له مخکې اډ کړم چې تاسو ته ټول شکل او ذهن مو په خلاص شي. نو داسې اډ کېدل دوه راوټره مو اډ کړل. دې نه وروسته زه راخلم یو دوه سویچونه م اډ کوم. لکه دلته چې دي فکر وکړئ یو دوه نور نیټورکونه موږ دې هغه سره وصل کړل، فایروال سره څلور نیټورک هم کنیکټ کړي. راځو په دې ځای کې به یو سویچ راواخلو. نو یو سویچ به راواخلو، لیر 2 سویچ به راواخلو صحیح ده. او ورته به ولیکو سویچ نمبر مثلا 5 S5 صحیح شو یا SW5. دا مې نوم ورکه او آیکن به یې د راوټر نه واړو چاته سویچ. دا سویچ آیکن ورکو صحیح ده او دا یو سویچ شو موږ سره په دې ځای کې. له دې نه وروسته به یو سویچ بل هم اډ کړو نیو او کنه هماغه باید دوه دانې اډ کړي وای خو خیر. دلته به راواخلو SW6 سویچ نمبر 6 او آیکن به خاص څه شی کو سویچ کو او دا هم صحیح شو. ښه دا سویچونه له یو دوه دانې به ورچوال پیسیانې اډ کو. راځو رایټ کلیک نوډ او ورچوال پی سي به راواخلو او نوم به ورکو چې څه شی PC5 PC نمبر 5. دا یو کمپیوټر شو موږ سره دا به دلته کېږو صحیح ده که نه دې خوا نه به یې کنیکټ کړو زه دلته به یې کېږدم. یو VPC ورچوال PC به بل راواخلو او دلته به یې اډ کړو. دا به ورته نوم کېږدو چې PC 6 صحیح ده که نه. دا کار مو وکړه پوه شوې نقیبه. دا مو راواخیسته دلته به یې کېږدو. اوس به کنیکشن جوړ کړو. دا به راواخلو سویچ سره به یې کنیکټ کړو صحیح ده. دا مو راواخیسته دې سره مو کنیکټ کړه او اوس به سویچ به راواخلو د راوټر سره به یې کنیکټ کړو صحیح شو. او راوټر به راواخلو چا سره به یې کنیکټ کړو فایروال سره. ښه راوټر به چا سره کنیکټ کړو فایروال سره صحیح. او ها دا مو راواخیسته یو نظر وبخښئ. ها اوس موږ تاسې څه جوړ کړه کنیکشن یا ارتباطات جوړ کړل. موضوع ته به غوږ نیسو. دې طرف ته دغه نیټورک چې ده ښه د راوټر دې خوا سایډ نیټورک دا به جوړ کړو موږ تاسې څو به کړو دا به شي اویا نیټورک
د راوټر او د اي اس ای د انټرفیس ترمنځ دلته به کوم نتورک استعمال کو اویا ښه نو زه به دلته ټکس تیار ولیکم چې بیا هم د یاده ونه وځي ښه دلته به ولیکو چې اویا ډاټ صفر ډاټ صفر ډاټ صفر سلش اته دلته کوم نتورک استعمالوو اویا په دغه ځای کې ښه او په دغه ځای کې به د دې راوټر دې خواته نتورک کې دلته به اتیا استفاده کو څو به استفاده کو اتیا اویا او اتیا خو بل نه لرو که نه دلته به راواخلو وبه لیکو چې اتیا ډاټ صفر ډاټ صفر ډاټ صفر سلش اته دا مونږ سره اتیا نتورک شو اویا او اتیا او فکر ته مو پام وي باید ښه چې په دې خوا کې راځو دلته دا نوي نتورک استعمال دلته څو نتورک جوړو د دې راوټر دلته نوي جوړو ښه نوټ هغه ته راځو وبخئ ټکس راخلو او ورته لیکو چې نوي ډاټ صفر ډاټ صفر ډاټ صفر سلش اته او په دې ځای کې چې دا خو نوي شو ښه دا او په دغه ځای کې چې دا موږ او تاسې سل نتورک دې خوا نتورک څو ده سل دا نتورک جوړو ولیکو سل ډاټ صفر ډاټ صفر ډاټ صفر سلش اته دا مو راواخیست اوس دا نتورک کنفیګریشن کوو آی پی یعنې د خیره سره شروع کوو له همدې رینجونو نه ښه دې ته آی پي ورکوم اتیا صفر صفر یو ښه دې ته آی پي څو ورکوم یو کمپیوټر به سټارټ کوم کمپیوټر مې چې سټارټ کړ راځم اوکې اوپن آی پي اتیا ډاټ صفر ډاټ صفر ډاټ یو سلش اته ګیټ وی اتیا ډاټ صفر ډاټ صفر ډاټ لس ګیټ وی څو ورکوم لس آفرین ګور اتیا صفر صفر لس دا ګیټ وی آی پی چک کوي ګوري چې دا آی پی خو د بل چا نه دی بل چا نشته ده صحیح شو او دا به سیف دا کار وشو ښه پاتې شو دا سویچ به چالان د کو په سویچ کې کوم کنفیګریشن څه نه کو د راوټر دا انټرفیس ته دغه انټرفیس ته اتیا صفر صفر یو وبخئ لس او د خوا بل دا فرست ایترنټ 00 ته چې ده ښه دې ته اویا صفر صفر دوه پوه شوې دا به راخلو دا به راوټر به سټارټ نو ګورو چې راوټر سټارټ شي او د دې ټرمینل به راواړو پرېږدو چې دا مکمل لوډینګ د دې خلاص شي دا ګوره ډېری ځای کې ښه خلکو ویډیو درته کوي جوړې کړي تیار شیان مخ ته رواني نو موږ دا هر څه دې لپاره درته تاسو مخکې کوو چې په ټول الف نه تر یا پورې په ټول داستان پوه شئ ښه چې څه قصه روانه ده نو دا مو راواخیستل په دې کې فاست ایترنټ 01 چې ده د اول فاست ایترنټ 00 ښه نو کنفیګر ټرمینل ته به راشو ورته لیکو چې وبخئ انیبل کنفیګر ټرمینل او انټرفیس کوم انټرفیس د فاست ایترنټ 0/0 او دینه وروسته به ورته وایو چې آی پی ادرس به دې ته ورکو اتیا صفر صفر سو لاس ښه ماسک 255.0.0.0 او انټر دا آی پی شو او نو شټ ډاون اپ وایو صحیح شو دا اپ سو خلاص ایگزیټ وایو اوس به راشو د بل انټرفیس ته کنفیګر ټرمینل انټرفیس کوم انټرفیس وو فاست ایترنټ 01 ښه فاست ایترنټ 0/1 آی پی ادرس ما درته دې ته څو ورکو اویا صفر صفر سو وا ماسک 255.0.0.0 او نو شټ ډاون د خلاص شو او دا به سیف کو سبې کو سیف کو دې راوټر کې کنفیګریشن وسو ښه انیبل او کنفیګر ټرمینل سیو مې کړه کنه سیو مې نه کړه اوس مې سیو کړه رائټ مې کړه صحیح شو دا مو سیو کړل اوس راځو ایسه باندې کو فایروال به چالان کو ښه فایروال مو چې چالان کړي فایروال دغه انټرفیس ګوره د فایروال د انټرفیس ته بیا 001 او د بل انټرفیس ته 9001 آی پی ورکو راځو سیسکو ایسه ته سیسکو ایسه چې ترڅو چالان دیږي لږ وخت به لګیږي ځکه دا موږ نوې اپ کخه نو انتظار باسو چې ترڅو د خپل مکمل اپریټنګ سیستم او ارسه لوډ کی دا کوم انټرفیس د سیسکو ایترنت 2 ښه د سیسکو ایسه فایروال موږ ایترنت 2 ده
ښه نو دا به څه وشي چالانیږي. نو تر څو چې دا چالانیږي تر څو به موږ تاسو ته یو وړوکی پیغام درکړو. هغه خلک چې غواړي څه وکړي کمپیوټر زده کړي د ابتدا نه، یا هغه څوک چې دغه ویډیوګانې ګوري هغه خو پوهېږي هغوی نه کمپیوټر څه ناسه زده ده، خو هغه خلک چې مثلا کیدای شي دوی نه یو څوک تقاضا وکړي چې موږ کمپیوټر نوی زده کوو یا نیټورکینګ برخې ته، نو د کمپیوټر او د کمپیوټر ساینس د زده کړې دپاره به تاسو څه وکړئ لاړ شئ په پښتو ژبه په وړیا ډول، نور فیسونه مه تحویلوئ او چېرته دې لاړ شئ یوټیوب ته. په یوټیوب کې به ولیکئ عبدالله سروش. څه به ولیکئ؟ عبدالله سروش په انګلیش باندې. دې نه وروسته به راشي دا تصویر او دا نوم، یا په دې نوم یا تصویر باندې مو چینل راځي خلاصیږي. په دې برخه کې به تاسو راسئ دلته پلی لیسټ ته. چیرته به راسئ؟ پلی لیسټ ته. نو تاسو ته ما د هر مضمون ویډیوګانې جوړې کړي دي شته ده. لکه ګوره د سیسکو ایسې فایروال زده کړه 5 ویډیوګانې اپلوډ شوي دا اوس ته لګوي دا شپږمه ویډیو ده. د ایکسل پروګرام زده کړه، د ایتیکل هیکینګ زده کړه 20 ویډیوګانې اپلوډ شوي تر څو پورې، د آرډینیو یا د ماشین لرنینګ د روباټ جوړونې زده کړه، د ورډ پروګرام زده کړه، د کمپیوټر ابتدایي زده کړه، د ایکسس پروګرام زده کړه، د جاوا زده کړه، د پروژه جوړول په ایکسس کې په دې موضوعګانو باندې کار مو کړی ده. نو د ایکسس پروګرام زده کړه، د کویک بوکس زده کړه، د جاوا سکرپټ زده کړه، د ام سی سی یا د وینډوز سرور زده کړه، د اوریکل ډیټابیس زده کړه، د فوټوشاپ زده کړه په فارسی ژبه کې، د پی ایچ پی زده کړه، د مالی حسابداري یا د اکاونټینګ زده کړه، د سی شارپ زده کړه. نو دلته ګورو موږ تاسو ته د زښتو زیاتو پروګرامونو ډېرې ویډیوګانې اپلوډ کړي او دا لړۍ به لا هم دوام لري. نو چې د هر یو پروګرام زده کړه کول غواړئ تاسو کولی شئ دلته په پښتو ژبه باندې ویډیوګانې څه وکړئ تعقیب کړئ. اوس به راځو ښه موږ خپل بیرته هغه ته دا به لوډ شوی راځو ایسې مو راخلو خلاصوو که نه. اوس ګورو لوډ شو انیبل به یې کړو پاسورډ یې څه شی وي خالي. دا مې تاته ویلي ول دا مو راواخیسته پاسورډ یې څه وي خالي وي. او دې نه وروسته کنفیګر ټرمینل انټرفیس کوم انټرفیس موږ سره د ایترنیټ 2 ښه ایترنیټ 2 ته به موږ تاسو آی پی ورکو. نور ته لیکم چې آی پی ادرس 80.0.0.1 آی پی ادرس 80.0.0.1 ماسک 255.0.0 ډیفالت ماسک هم دي خو زه خیر دا آی پی ادرس مو ورکم او بل به ورته لیکو چې نیم اف دې ته به نوم ورکو ښه چې به ورکو نیم اف نوم کې به ورته ولیکو چې دی مثلا ډي ام زی 2 یا ډي ام زی 1 ښه دا نوم سو صحیح شو دی انټرفیس او د دې سکیورټي لیول څومره سو 0 ده. نو زور تایم چې نه د دې سکیورټي لیول چې دا څوکه 50 کا ښه او نو شټ ډاون دا انټرفیس مې اپ هم کړ راوځو دی انټرفیس مې. اوس دې بل انټرفیس ته راځم انټرفیس ایترنیټ 3 ته ښه انټرفیس ایترنیټ سو 3 انټرفیس ایترنیټ 3 ته چې راغلو دلته ورته لیکم چې څه وکړئ او همدا کارونه به وکړو آی پی ادرس به ورکړو ښه 90.0.0.1 90.0.0.1 نوی رینج نه دلته مې لیکلو چې دې ته بس آی پی ورکوم 255.0.0.0 او نو شټ ډاون دا کار مو اپ مم که او نیم اف د دې نوم به ورکوم ډي ام زی 1 ډي ام زی 2 مې کوم مثلا دا غو ډي ام زی 1 دا مې نوم سوکه ډي ام زی 2 د دې انټرفیس نوم ښه ډي ام زی 2 شو د دې انټرفیس او سکیورټي لیول صفر د دې سکیورټي لیول مې راوخیست سو مې کا 50. اوس د دې دواړو انټرفیسو سکیورټي لیول چې شه ده مساوي ده. اوس ګوره قصې ته به غوږ ونیسئ اول به خو سٹارټ آل نو ټول کمپیوټرونه به ټول نوټس به راواخلو چالان دی صحیح شو. اوس پورې چې دا دغه خوا نیټورکونه د یو بل سره چې شي کولای شي کمیونیکیشن کولای شي دلیل راته وای ولې کمیونیکیشن کولای شي دې لپاره ما اکسس لیست جوړ ک او اجازه مې ورکړه په فایروال کې ما دې ته رولز جوړ کړل چې دوی ته څه وکړه اجازه ورکړه ها. نو اوس ګوره دا کمپیوټر دا دې کمپیوټر نه ګوره زه د 10.0.1 10.0.2 دواړه پین کوم پین ک 10.0.0.1 دا پین کوي دا تر اوسه راوټر نه یان شي وی کنه راوټر به چالان نه خیر دې ته انتظار وباسو دا د اوس راوټر چالان شو خیر هغه وخت لګ نیسی ښه تر څو پورې موږ ته انریچبل دا راوټر او سویچ ټول هر څه باید خپل حالت ته راشي. اوس ګوره ریپلای راځي کنه راځي ل 10.0.1 سره کمیونیکیشن کوي دا رخلی ل 10.0.2 سره هم چی شي کوي
کمیونیکیشن کوي کیږي کنه کیږي کوم مشکل نشته ځکه دوی ترمنځ هم راوټینګ کړیو او هم رولز جوړ کړیو خو دا دواړه یو بل سره کمیونیکیشن نشي کولای اوس ګوره دا پی سي ده ها دای که راځي دای به تر د دې پی سي ته مې آی پی سو ورکړې ولا کنه مې دا ورکړې راوټر ته مې آی پی نه دا ورکړې کنه رښتیا اول خو دا راوټر کې څه کوو کنفیګریشن به وکړو رښتیا زر ها نو راځو دلته انټر نو او انیبل وکړو څه وکړو یا ولاسه راځو ایسے کې کنفیګریشن مې سیو کړل کنه کنفیګر ټرمینل صحیح شو کنه انټرفیس فاست ایترنت 0/0 آی پی ادرس دې تور کومه 90.0.0.2 او 255.0.0.0 او نو شډاول خلاص شو ها دی بل انټرفیس ته آی پی ورکومه انټرفیس نو شډاول مې کا انټرفیس فاست ایترنت 0/ یا اور به ایگزیټ شو دی انټرفیس نه وږي خو انټرفیس فاست ایترنت 0/1 ده ها او آی پی ادرس سو ورکو ای خواته ده 100.0.0.لس ها 100.0.0.0 لس 255.0.0.0 او نو شٹ ډاون دا مو راواخیسته ایگزیټ مو او بیا ایگزیټ کو سیو به کو ها دا کنفیګریشن مو سیو کړل اوس راځو خالي کمپیوټر ته آی پی ورکو نور دې کمپیوټر ته راځم اوپن دې ته آی پی ورکوم راځم دې ځای کې دې خواته راوړم آی پی 100.0.0.1 /8 او ګیټوي سو ده 100.0.0.10 دا آی پی واخیستله دا اوس ګوره ها دې راوټر دې انټرفیس آی پی سو والا 100.0.0 لس وخه نور د امپنکا 100.0.0.10 هغه سره کمیونیکیشن کوي ریپلای به ورکوي ها ګوره ریپلای ورکوي کني ورکوي دې خو انټرفیس سو آی پی سو والا 92 وا 92 سره هم کمیونیکیشن کوي ها 90.0.0.2 کمیونیکیشن کوي کني کوي ریپلای ورکوي ها خو دې انټرفیس او 90.0.0.1 دې سره هم کمیونیکیشن کوي نیک دې سره ګوره کمیونیکیشن نه کوي ولې نه کوي ځکه چې راوټینګ نه ده شوی او دلته نور څه کنفیګریشن نه دي شوي دا سیسکو ای سی ته راغی تر دې ځایه پورې کار کوي خو له دې نه دې خوا نور له ای سی سره کمیونیکیشن نشي کولای او زه راځم ورته وایم چې دغه شی پینګ کنه دا پینګو دا خو بیخي نشي پینګ کولای ځکه لاره نه درته معلومه دې نوم 80.0.1 کنه 80.0.0.1 یو دا پینګ دا خو بیخي نشي کولای انریشي بل دې ته وای ماته کومه لاره نشته چې زه په کومه لاره باندې دې ته ورشم ایسي ګوره ها خپل د فایروال نه زه پینګ کوم فایروال نه کچېرې زه پینګ وکم دا به پینګ کوی شي 91 ها دا 92 ګوره پینګ کا 90.0.0.2 سکسس ریټ څومره ده 100% 100% کیږي خو سل نیټورک سره د کمیونیکیشن نشي کولای 100.0.0.10 ګوره نشو دا کمیونیکیشن نه کیږي امکان نه لري ځکه راوټینګ نه ده شوی نو اول به موږ تاسو راوټینګ کوو په دې راوټر کې به چې کوو راوټینګ کوو او په دې راوټر کې به راوټینګ کوو خو به وګورئ دا قصه لکه ګوره سکسس ریټ څومره ده 0% جنجالي نه ده دا ویډیو مې په راوټینګ کې درته ویل ده په سټیټیک راوټینګ کې بیا مې پرون په دې کې هم درته راوټینګ سو وکړم کنفیګریشن کو خو اوس بیا دلته ورته ګوره دې راوټر ته راځم اوپن کو دې راوټر ته کوم نیټورکونو معلومات نشته ګوره دې راوټر ته راځم انیبل شو آی پی راوټ ګوره دغه راوټونه چې دي د سره ډایرکټ کنیکټ دي اویا او اتیا 90 سلو په باره کې د معلومات نه لري نو زه ورته لیکم کنفیګر ټرمینل ورته چې آی پی راوټ سټیټیک راوټینګ کوو راوټ لاره کوم نیټورک ته ورته 90.0.0.0 255.0.0.0 دې ته لاره تللی ده کومه لاره باندې لاره تللی ده دغه انټرفیس ادرس وو اویا 001 ښه
اویا صفر صفر یو په دغه لاره باندې ورځه او ورته راځم ورته وایم سلو ته په کومه لاره ورځه سلو ته هم په همدغه لاره باندې ورځه دلته راوټینګ وشو پوه شوې په قصه دلته راوټینګ وشو پاتې شو دلته به راوټینګ کوې دلته دې راوټر ته به راسې اوپن به یې کې کنفیګر ټرمینل آی پی راوټ ګوره ښه اول که د سره ګوره د سلو او 90 په باره کې معلومات شته ځکه دا د سره ډایرکټ کنیکټ دي ښه سل او 90 چې دي وای ما ته معلوم دي خو اویا او اتیا په باره کې معلومات نه لري زه به دلته راځم ورته وایم چې کنفیګر ټرمینل راوټر نه وبخئ آی پی راوټ کم راوټر اضافه کوو اویا 205.0.0 255.0.0.0 دې ته کومه لاره باندې لاره تللې ده په 90.0.1 باندې 90.0.0.1 یو باندې دا لاره ورغلې ده ښه دا دې زده کړل آی پی راوټ او ورته وایم چې څو ده اتیا 0.0.0 255.0.0.0 دې ته په 90.0.0.1 باندې څه شوې ده لاره ورغلې راوټر ته لاره نه معلومه موږ ورته لاره ورکوله سټریټیکلی او دا به رائټ کو دا به څه وکړو رائټ به کو سیو کوي اوس به په خپل ای سی کې ای سی ته د 90 د اویاو په باره کې معلومات شته خو د اتیا او د سلو په باره کې معلومات نشته ده ښه دې که راوټ په څنګه کنفیګر کړي دا رکسل انجام ده ښه دلته به راشي په یاد ده که نه زه 100% مطمئن یم چې یاد لري وتلی خو خیر کنفیګر ټرمینل او دلته به ورته لیکو چې څه شی څه به لیکو وایه ها انیبل نه لیکو متوجه اوسېږه نو دلته موږ او تاسې ورته لیکو چې څه شی راوټ آی پی راوټ نه لیکو چې شی لیکو راوټ دا کم نو دا ډي ام زی 1 او ډي ام زی 2 دا خوا ډي ام زی 1 کې کوم یو نت ورک د لاندې خواته اتیا 0.0.0 صحیح شو ماسک سودی 255.0.0.0 په کومه انټرفیس باندې لاره ورغلې ده په اویا 0.0.0 باندې بس دا دی یو راوټ وسو ها او مخکې ګوره پنګ نه کا اوس به پنګ کوي ګوره راوټ کا ډي ام زی 2 ډي ام زی 2 دا خوا ده ها دې خوا کې کوم نت ورک ده سل 0.0.0 255.0.0.0 خو دونه نه ده اوس به قصې ته لږ وګرځي او په کوم انټرفیس لاره ورغلې ده په 90.0.0.2 باندې صحیح شو دا مراوات اوس ګوره زه راخلم ورته پنګ ورته مخکې خو نه پنګ وکنه سل.0.0.1 څه وکړه پنګ هغه کمپیوټر ګوره سکسس ریټ څومره ده 100% ګوره کار کوي ها اوس زه راځم ورته ما پنګ دغه کمپیوټر دا مخکې نه پنګ کول اوس لارې ارشو ته معلوم دي راوټینګ وشو اتیا 0.0.0 یو اول ځل د ټایپ سیکوینس سکسس ریټ 100% 80% صحیح دی یعنی کمیونیکیشن وشو اوس سکسس ریټ 100% شو 100% کدا 0% وی یعنی په دې معنی چې کمیونیکیشن نه ده شوی ها اوس ګوره دا کار کیږي خو ګوره کمیونیکیشن جوړ شو دا کمپیوټر غواړي دا کمپیوټر څو کی پنکی دې کمپیوټر آی پی سو د 0.0.1 یو د کمپیوټر ته راځي ګوره ها ورته وایم چې پنک چې شي پنک 0.0.1 دا پنک کار نه کوي ولې کار نه کوي دلیل زلند درته وایم پنک د کوم پروتوکول په تر باندې کار کوي آی سی ام پی صحیح شو او آی سی ام پی پروتوکول چې دی بای ډیفالت دته اوس اجازه نه ورکوي دا د دوی دواړو د سکیورټي لیول سو دی د انټرفیس ایترنیټ 50 او د دې ایترنیټ 3 سکیورټي لیول سو ده دې 50 نو دا دواړه سکیورټي لیول یو شی دي د دې دواړو سکیورټي لیول چې شی دي سیم دي سیم ټو سیم دي نو چې کله دا سیم دي سیم سکیورټي لیول کې فایروال اجازه نه ورکوي وکي کمیونیکیشن وکي پنګ وکي افرین نو دا ډی نه کوي کچېره موږ دا څه واړو چې سیم سکیورټي لیول ته اجازه ورکونه ډېر یو اسانه کار ده فایروال ته براشي فایروال کنفیګریشن موډ کې وتا سه ولي کوي ها سیم سکیورټي ټرافیک
فارمیټ اجازه ورکړه انټر انټرفیس دا کمانډ به ولیکئ ها انټر انټرفیس دا کمانډ به ولیکئ او انټر به کړئ کله مو چې دا ولیکئ کنټرول زیډ به کړئ او رائټ به کړئ چې به کړئ رائټ به کړئ بس خلاص شو اوس مونږ کمیونیکیشن کولای شي مخکې دې لیدل چې ټرافیک ریپلای نه راتله کنه دا ځل ګوره ټینګه ورته وایم چې شي هدف مو دا چې سیم سکیورټي کمانډ ګوره یو کمانډ دا دومره خبرې مو چې وکړې دا ټول د چی شي لپاره دی یو کمانډ لپاره ها ټینګه ورته 0.0.0.1 یو ریپلای راځي نو دلته کولای شي تاسو سیم سکیورټي ټرافیک بای ډیفالت اجازه نه لري خو کولای شي یوازې دغه کمانډ په ترو باندې کوم کمانډ په ترو باندې پیسې کې ولیکه ها چې سیم سکیورټي ورته داسې به ورته ولیکئ کنفیګر ټرمینل او سیم سکیورټي ټرافیک او پرمیټ انټر انټرفیس ها دا کمانډ مو چې ولیکه او انټر به کړئ نو دې نه وروسته بیا سیم سکیورټي والا چې دي یو بل سره نو اوس دا له دې سره کمیونیکیشن کولی شي دا له دې سره کمیونیکیشن کولی شي تاسو کارخانګي اساینمنت چې شي دا تاسو بلاړ شي په کورونو کې داسې یو ټاپالوژي به جوړه کړئ خو داسې به وکړئ چې دا ټول خپل منځ کې څه وکړي کمیونیکیشن وکړي اوس دا له دې سره کمیونیکیشن نشي کولای دا له دې سره کمیونیکیشن نشي کولای یوازې دای له دې سره کمیونیکیشن دای چې دا له دې سره کمیونیکیشن نشي کولای او له دې سره کمیونیکیشن نشي کولای شي نشي کولای دوی دواړه نو دا سه تاسو په کارخانګي دی چې د ټولو ته اجازه ورکړي او دا کار وکړي او کولای شي ځکه تاسو ته ما طریقه وښوده نو تر راتلونکي ویډیو پورې مو الله ملشه بیا به راتلونکي ورځ ان شاء الله موږ تاسو په یو بلې موضوع باندې سره خبرې کوو که سوال پوښتنه انتقاد پیشنهاد سلري هغه څه کوي کمنټ کې لیکئ او بخیلی مه کوئ ویډیوګانې شریکوئ د نورو خلکو سره نورو دوستانو سره مو تر څو هغوی هم یو څه ترې څه وکړي زده کړي ځکه موږ ته معلومات شته ده چې په پوهنتونونو کې هغوی په تفصیلي شکل سره تاسو ته فایروال راوټر یو دا شیان په څه رقم ته چې په کار ده په هغه اندازه نه تشریح کوي او ملامت هم نه دي نشي کولی هم ځکه چې په هغه سمسټر کې د دې امکانات نه وي چې دا ټول موضوعګانې په تفصیل سره سړی راواخلي دا احاطه کړي نو ډېری محصلین ضرورت لري همدې موضوعګانو ته هغوی سره شیر کوي په خپل فیسبوک پاڼو باندې په واتس اپ ګروپونو کې یا نور چې وي مثلا او د زده کړو هر څوک چې د کمپیوټر هر مضمون زده کړه غواړي ان شاء الله دلته به په دې چینل کې موجوده وي او کولی شي ترې ګټه واخلي الله مو مل شي